ملګری سوال کړل د ګيري د ډیزاین په حواله سره چې په ګيره کې ډیزاین جوړول څنګه دي. ما اوریدلی چې په ګيره کې ډیزاین کم کس جوړي هغه باندې چې کوم د خزه طلاقيږي هغه د دار اسلام نه خارج کیږي. آیا په دې کې حقیقت شته یا نشته؟ ګوره ټول مخکنی خبره ده چې ګيره کټکول ګيره پرې خودل په دې حواله سره شریعت سوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې تاسو ګيري غټي کې او بریتونه واړه کې او دغه شانتي دو مجوسیان د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت تراغلی، یعنی هغه د فارس چې کوم بادشاہ او داغه سفیرانو رسول الله صلی الله علیه وسلم خاطر غره لګیلو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ولید نو داغو چې کوم بریتونه او غټ بریتونه او ګيري چې کوم دغه بالکل صفا کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ولید ویو تکاتو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر سخت ناراض شو، ډیر سخت خفه شو په دې باندې او وی فرمایلو چې تاسو ته دا حکم چا درکړل چې تاسو بریت غټ کې او ګيري چې کوم دیغه وخره صفا نو هو چې زمونږ رب یعنی زمونږ چې کوم بادشاہ دی هغه ته دا حکم راکړي چې بھائی تاسو بریتونه غټو یا ګيري چې کوم دی دا خره وړي کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې زما رب خو ماته دا حکم کوي چې تاسو ګيري غټي کوي او بریتونه واړه کوي، یعنی دا الله رب عزت فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې ګيري غټي کوي او بریتونه واړه کوي. د دین دا معلومیږي چې څومره انبیاء کرام علیهم الصلوات والسلام راغلي یوم ګیره نه د خره یا نه د وړه کړي. دا غي نه علاوه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نم دا ثابت دا چې هغه ګيري ندي کټکلی. بهرحال با صحابونو دا ثابت ته چې هغه با د یو موډي مقدار باندې چې کوم دی ګيره کټکول نو کم از کم چې کوم دی ګيره یو موټي ساتل چې کوم دی دا واجب دی. د دین چې انسان کمې نو دا چې کوم دی د حرام ارتکاب کوي دا ګيره نه ده. راځو د بلې مسلې طرف ته چې یو انسان چې کوم دی هغه ګيره چې کوم دی پاره کې بیا ډیزاین جوړي نو د دوه صورت جوړيږي. په یو صورت کې هو انسان د دار اسلام نه بالکل خارج شي، په د باندې خزم طلاق شي، او یو صورت کې دار چې بده کې هده فاسق وي څنګه چې ګيره ته خړای یا مونډه کوي دا شانتي به ګيره کې ډیزاین جوړول دام د فاسقانو کار دی، فاجرانو کار دی. د پاغي صورت کې چې د ګيري توهین یا د سنت چې کوم دی داغي مزاق وړاولو پنيت پانی کې چره دي دا نه کې داغه نه باوجود دا ګناي کبیره ده، یو حرام عمل له د فساق او د فجارو چې کوم دی دا عمل له. لیکن یو انسان داسې دی چې هغه په دې نیت باندې د ګيره ډیزاین جوړي چې د سنت توهین وکي، سنت توهین اداغي د مزاق وړاولو د تبارک چې کوم دی په ګيره کې ډیزاین جوړي په دغه نیت باندې جوړ کی ډیزاین جوړ کی. نو علما په دغه حواله سره فرمایي چې د شاعر اسلام مزاق وړاو داغه لپاره چې کوم دی په ګيره کې ډیزاین جوړ کو په دغه صورت کې دا کس چې کوم دی د دار اسلام نه خارج شو او په دغه باندې چې کوم دی خزم طلاق شو. ظاهر خبره ده د اسلام نه خارج شو نو د خزه چې کوم دغه مسلمانه ده په دغه صورت کې چې کوم دی د خزه چې کوم دا هغه په طلاق شو. داغه لپاره به دې چې دوباره چې کوم دی کلمه بوي کچري دې دوباره په اسلام کې داخله ده غواړي او تجدید ایمان وکي او تجدید نکاح وکي. د هغې نه علاوه کم کسان چې کوم ګيري خري هغه د یادو ساتي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا حکم د منګه تاسو دا د وجوب درجه لري، یعنی تاسو ګيري غټي کې او بریتونه واړه کې. نو بهرحال په دې حواله سره چې کوم خلک د کوتاهي شکار دی لګیا دي ګيري خري یا ګيري مونډه کې یا په ګيره کې چې کوم د فیشن کې نو یاد دی ساتي دا داسې ګناه دي، داسې حرام کبیره ګناه دي چې دا صرف د یو منټ نه دی، صرف د یو غنټې نه دی، بلکې دا مستقل د 24 غنټې ګناه دی. یعنی دا انسان کوده دی نو دین د ګناه په حالت کې دی، کده اموس کې دی نو یو طرف ته د عبادت په حالت کې، بل طرف ته د ګناه په حالت کې دی. 24 غنټې د په ګناه کې دی، په دبانې د الله رب عزت قهر او لعنت وري او بیا د قیامت پر ورځ باندې په دې حالت کې دا انسان مړ شي نو قیامت پر ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څنګه مخ په کم مخ باندې جګم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جګم دی تاسو سامنا کوي او په کم صورت کې جګم دی تاسو بد رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفاعت مطالبه کوي چې یو انسان د دې حد پورې چې خپل ظاهري جسم دی ظاهري حلیه چې کوم دا هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حلینا هټ کې
جوړي او په هغې د ځان ښایسته ښکارېږي، په هغې باندې فخر کوي، په هغې باندې خوشحاله دی، او چې شیشې ته ودرېږي نو بیا ځان ته وایي چې سبحان الله خو زه ډېر ښایسته یم. نو دا چې کوم دی دا یو خو د یهودو نصارا سره د مجوسیانو سره مشابهت هم دی، او دین اسلام چې کوم دی موږ تاسو ته دغه حکم راکوي چې تاسو خالف الیهود والنصارى، تاسو د یهود او نصارا مخالفت وکړئ. دویمه خبره دا ده چې دا د زنانو سره د مشابهت چې کوم دی یو نشانی ده چې دې سره دا چې کوم کس دی خو الله رب عزت نارینه پیدا کړل، لیکن د چې کوم دی د الله رب عزت تخلیق خوښ نه دی، دې چې کوم دی ځان زنانه جوړي. ما تیر شو ورځ کې یو ویډیو کتا په دې نیټ باندې ډېر شي ویډیوګان راځي، نو په هغه کې چې کوم زنانه داغونه ته پوښتنه وکړه، ډېر شي جنکې وي د کالج یونیورسيټي جنکې وي داغې ته پوښتنه کول، هغه کس چې تاسو ته ګیرو والا لکان خوښي یا غیر ګیرو والا، په هغه کې اکثریت داسې وي تقریبا 99% چې کوم جنکې وي هغه دا جواب ورکړي چې ګیرو والا، او تاسو په دې کې چې غیر ګیرو والا یا د شیو چې هغه ولې خوښ نه دي، هغه چې به هغه کې موږ فرق نشته، یعنی هغه چې له هوا الو په شان دي، یعنی څنګه چې زمونږ مخونه صفای دا شان دي هغه مخونه صفای دي. نو دا چې کوم کسان ګيري ساتي ګيري، نو دا ګيره چې کوم دا د مرد زینت هم دي، او باقاعده پسمان کې باقاعده داسې فرشتي موجود دي چې هغه دا ذکر کوي چې پاک دی هغه ذات چې نارینه ولې د ګيري بذریعہ باندې چې کوم دي زینت ورکړل، پاک دی هغه ذات چې کوم ذات نارینه ولا د ګيري بذریعہ باندې حسن ورکړل، دا خو د نارینه حسن دی. سمجھ کې خبر راځي؟ نو ځان نارینه جوړ کې تاسو الله حضرت نارینه پیدا کړی، نو ځان نارینه چې کوم دی خپل ځان کې چې کوم دی نارینه توب راواله، ځان زنانه مو جوړو، ځان چې کوم دی د يهودو سره سره مشابه، تاسو مسلمانان یې، موږ کلمه ویل لا اله الا الله محمد رسول الله، او چې دا کلمه موږ ویل به د کلمې دلاندې موږ ژوند تیرو، او کچري زمونږ نفس چې سغواړي خواهشات چې سغواړي هغه مطابق چلیږي، یاد وساتئ بیا موږ په کم تو باندې ځان ته مسلمان وي. ادخلوا فی السلم کافه، الله حضرت په قرآن مجید کې فرمایي چې تاسو داخل شئ په اسلام کې پورا دا سینه چې پنیم اسلام باندې پنیم دین باندې تاسو عمل کوئ چې کوم تاسو د خواهش مطابق او چې کوم نه نو هغه بیا پیدا دا کار چې کوم دی د يهودو نصارا چې هغه به چې کوم دی په دین کې خپل بیا تحریف وکړو، چې کوم کار به د خوخه غبای کوي دا زمونږ دین چې کوم به خوښ نه غبای لري دا دین نه دی، دا شان هغه خپل پورا دین چې کوم دی هغه بدل کو. نو بهرحال موږ تاسو مسلمانان یو، الله رب دې موږ تاسو له ژوندۍ را کړل، په دې ژوندۍ کې موږ کم از کم کوشش وکړو چې ظاهري چې کوم زموږ خپل د خلیه د کم از کم ټیک وو. په دې حواله سره یاد وساتئ هغه مولانا تعلیمی صاحب اکثر بیان کوي چې انسان چې کوم دی هغه نقل کېږي نه نقل بزریم هغه پاس کېږي، موږ چې کوم دی کم از کم هغه نقل کو د نبیانو خپل د نبی هغه نقل کو، موږ کې نور څه نشته، خو کم از کم هغه نقل هغه شکل صورت اختیارو، شاید په دې وجه باندې چې کوم دی الله رب عزت زمونږ بیړه پاري، او د حضرت موسی علیه السلام په مقابله کې چې کوم دغه راغلیو دا جادوګر راغلیو، هغه ته الله رب العزت ولې ایمان نصیب کړو. تاسو ته پته شته چې هغه د حضرت موسی علیه السلام په شان چې کوم د کپړې اچول وي، دغه په شان دي عصای چې کوم د پلاس کې نسل هغه ټول یعنی دغه سنت داخلي، اگر چې هغه خو دغه مقابله کې راغلی، لیکن د هغه حلیه الله رب عزت دومره خو حراله چې د زمان نبی چې کوم د نقل کړل لګیا، الله رب عزت هغه ته څه نصیب کړو، د ایمان دولت ته نصیب دغه شان دي چې موږ خپل کم از کم دغه ظاهري حلیه چې کوم دا هغه خپل د نبی مطابق جوړو، نو ان شاء الله تعالی باطن مم الله رب العزت موږ جوړ کی، او ان شاء الله تعالی د دې نقل په ذریعہ باندې موږ خو اصل نه یو، نه اصل کولای شو ان به موږ دومره زمونږ اعمال داسې دي، لیکن کم از کم دا هغه حلیه پناو خپل د نبی چې کوم سنت ته هغه باندې چې کوم دی دا هغه نقل کو، ان شاء الله تعالی زمونږ بیړه به ان شاء الله تعالی د دې په ذریعہ پار کیږي. الله رب دې موږ تاسو له د سمجھ او د عمل کولو توفیق راکړي، اجازه راکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.